د طالبانو سره په خبرو اترو کې امریکا څه نقش لوبولی شي او یا یې باید ولوبوي؟ زه فکر کوم چې موږ ډېرې هڅې وکړې چې ولسمشر کرزي ته ډاډ ورکړو، خو ښایي اوس ډېر ناوخته سوی وي. ښایي د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروسته پورې انتظار وباسو. واضح ده چې د افغانستان د خلکو اکثریت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور طرفدار دي. ټول هغه کسان چې د انتخاباتو په بهیر کې شامل دي هم ویلي دي چې د امریکا د حضور طرفدار دي. داسې معلومیږي چې موږ ښایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروسته وخت پورې انتظار وباسو. جمهور رئیس کرزي یو وخت د نړیوالې ټولنې محبوب شخصیت و، خو اوس د امریکا مخالفت کوي. آیا په تیره یوه لسیزه کې د کرزي په ذات دومره سرمایه گذاري کول سهو و؟ د لومړي ځل دپاره ما ولسمشر کرزي په 2000 لومړي کال کې د بګرام په هوایي ډګر کې ولیدی، کله چې د طالبانو رژیم سقوط وکړ. د هغه څخه وروسته مې د ښاغلي کرزي سره څو وارې لیدلي دي او ښې اړیکې مو د یو بل سره درلودې. خو د 2009 کال په ټولټاکنو کې نوموړي داسې فکر وکړ چې ګونې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې هغه د صحنې څخه ایسته کړي. زما په ګمان هماغه وخت د دواړو خواو ترمنځ په اړیکو کې بېګانګي پیل شوه. وروسته ځینې امریکایي چارواکي کابل ته ولاړل او دغه سره په مقابل کې واقع سول. خو یو موضوع چې زه د ولسمشر کرزي په هکله ویلی سم دا ده چې د هغه سره د یو ځل دپاره د مخامخ کتلو نه نسي کولی چې څه شي ترلاسه کړي. د هغه کار دی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رئیس په دې وروستیو کې وکړي. کابل ته ولاړه او د هغه څخه مخکې د ولسمشر کرزي سره په ټلیفون باندې جنجالي خبرې کړې وې. تاسې پوهېږئ چې د جولای د میاشتې رئیس ولسمشر اوباما د ولسمشر کرزي سره خبرې نه دي کړي. فلهذا هغه څه چې زه یې وینم دا دي چې ولسمشر کرزي زما په نظر د غیر منطقي لوري پر خوا نور هم مزل کوي او د هغه د دې کار دپاره دلایل وجود لري. زه فکر کوم چې کلیدي مسله په قطر کې د اسلامي امارت تر نامه لاندې د طالبانو د سفارت یا نمایندګۍ پرانیستل وه. هغه د دې مسلې په خاطر ډېر په قهر سوی و او د هغه د قهرېدلو دپاره دلایل وجود لري. خو زه په دې خاطر متاسفه یم چې د قطر پیښې ولسمشر کرزي نور هم غلطي خوا تسوق کړی. جمهور رئیس کرزي تر انتخاباتو وړاندې دوه اړخیز امنیتي تړون نه لاسلیک کوي. فکر کوي چې له انتخاباتو وروسته به لاسلیک شي؟ بله، د جمهوري ریاست د ټاکنو هر کاندید د مباحثې پر وخت ویلي دي چې دوی د امریکا سره د امنیتي موافقتنامې غوښتونکي دي چې امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې سي. البته خوشحاله یم چې دا مباحثه مې ولیدله، خو پوښتنه چې باید مطرح سي دا ده چې د حضور څخه د هغوی منظور څه دی؟ آیا 2 کاله دی که څنګه؟ ځکه هغه څه چې موږ یې اورو دا دی چې ولسمشر اوباما د دورې د ختمېدو سره به د افغانستان څخه ټول امریکایي عسکر راووځي. زه په دې باور یم چې که یو ځل بیا دښمن ته ووایو لکه څنګه چې ولسمشر اوباما دې کار ته تر اوسه پورې ادامه ورکړې چې موږ وځو، نو زما په اند دا به مؤثر کار نه وي. زموږ لنډمهاله حضور موثریت نه لري. موږ ته پکار ده چې په افغانستان کې اوږدمهاله حضور ولرو. امریکایان دې په جګړې کې دخیل نه وي او نه دي تلفات لري، خو موږ باید په افغانستان کې د نورو هیوادونو په څیر لکه کوریا او جاپان حضور ولرو. د افغانستان څخه د ځواکونو د رایستلو په موضوع په افغانستان کې تاوده بحثونه روان دي. جنرال دانفورد په 2018 کال کې د ځواکونو د رایستلو پلان وړاندې کړی. تاسې د دې پلان سره همغږي یاستئ او کنه نو ټول ځواکونه څه مهال باید راووځي؟ د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل باید په سیمه کې د وضعیت پر اساس وي. باید د افغانستان د خلکو څخه د حمایت په درشل کې ترسره سي. په همدې دلیل زه د مهالویش په ټاکلو باندې پرته له دې چې خپل اهداف مشخص کړو باور نه لرم. زه په دې باور نه لرم چې داسې دي ویل سي چې موږ به د 2014 کال په پای کې د سیمې څخه ووځو. زه د دې نیټې حمایت نه کوم ځکه دښمن به زموږ د وتلو انتظار باسي او دښمن به تشویق سي. فلهذا دا به مطلق حماقت وي که چیرې داسې ونه وایو چې موږ په سیمه کې وضعیت ته په کتلو سره د یو شمېر سرتیرو سره پاتې کیږو. امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تړون بریدونه کم کړي دي ترڅو د پاکستان حکومت ته د پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو موقع ورکړي. تاسې د دې پریکړې ملاتړ کوئ؟ آیا دغه خبرې اترې به په غیر مستقیم ډول د افغانستان د سولې له پروسې سره هم مرسته وکړي؟ په لومړي ګام کې خوشحاله یم چې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي.
دا مستقیما د افغانستان سره ارتباط لري ځکه موږ ټول پوهیږو چې د حقاني شبکه په پاکستان کې حضور لري دا مستقیما د افغانستان سره تړاو لري ځکه د حقاني شبکه په پاکستان کې حضور لري بل دا چې په پاکستان کې بیلابیلو ډلو ځالې جوړې کړي دي دا به د پاکستان د حکومت سره غټه مرسته وکړي که چیرې خبرې کم ځای ته ورسیږي